نن چې تاسې که په دې فکر وکئ ډېر انسانان چې ملحدین سوي دي د اسلام د دین نه وتلي خیر د طالبانو انټرنیټي دنیا سره تاسې په دې فکر وکئ لږ زر د ټولو علماو خبر مه منئ په دې باندې فکر وکئ چې د افغانستان کې په پښتنو کې اوس ملحدین ورځ تر بلې نه ډېرېږي د دې الحاد باعث څه شی ولې ملحدین کېږي له دین نه وځي باعث دا ده چې ملا له ادرسه داسې ورته ویل کېږي لکه هلته د کلیسا له ادرسه ورته ویل کېدل چې دین له علم سره ټکر دین له غټ ادرس نه داسې خبر راوځي چې علم مباح دغه علوم چې عصري علوم دي دا مباح دي خو هېڅ اهمیت نشته ستور نو چې مباح شو طالبانو ویلو نه مساوي شو نو خو د اهمیت قایل نه سولې نو هغه د علم داسې منلی طالبانو هغه چا چې په دې علم کې تخصص کړی نو هغه د علم ډېر کلک منلی دی پر لکه هغه یې پېژني چې دا څومره ګټې امت ته رسېږي نو هغه طالبانو داسې فکر کوي هغه انسان داسې فکر کوي چې دا څنګه دین ده هغه ته خو د دین په اړه نور معلومات شته نه هغه وایي هغه ټول علم هغه علم کې وخت تېر کړی نو هغه چې ته ورته وایې چې دا علم دین ورته هېڅ اهمیت نه ورکوي چې اهمیت نه ورکوي نو دی هغه علم باندې یقین راوستلی ځکه هغه علم کې تحقیق کړی نو چې ته ورته وایې چې دین دې ته اهمیت نه ده ورکړی نو دی وایي چې دا څنګه دین ده چې د علم ته اهمیت نه ورکوي دا خو ډېر اهمیت لري او ته چې نور هم ورته وایې چې نه هېڅ اهمیت نه لري مباح غوندې ده نو طالبانو بس د پوه شي چې ولا لکه چې د دین او د علم په مابین کې څوک تضاد نو هغه وایي چې دا علم خو ماته قناعت راکړی ده نو دا دین دی بس د څو ملیانو ته ورپاتې وي زه له دین نه ووتلم دا بعیده مه بلئ طالبانو ورونو چې انسانان ورځ تر بلې نه د الحاد طرف ته روانېږي علت به علما ګرځي نه پوهېږم چې تاسې ما په خبر پوه شولې که نه نو اوس موږ څه وکړو طالبانو ورونو چې د علم او د دین په مابین کې جنګ رانسي تاسې به وایي دا دین او علم دین طالبانو دا مدرسه ده خو په مدرسه کې طالبانو دین لږ شی دي دا دین طالبانو له علم سره مه ټکر کوي ټکر طالبانو علوم عصري ورته مباح مه وایي مه وایي چې علوم عصري ورته ضرورت نشته ده مه وایي چې قسم په الله طالبانو ورونو د نن نه 20 کاله مخکې د ماري طالبي په د ملا له ادرس نه خبر داسې څوک چې انګریزي زده کوي هغه کفر ته ورنږدې کېږي یا کافر داسې خبر به راوتله ده د علماو له ادرس نه راوتله خو ورځ تر بلې الحمدلله د یو څه مبارزینو علماو له ادرس نه طالبانو دا خبر راغله دوی غوښتل چې د دین او د علم په مابین کې عین د نصرانیت کیسه دلته هم تکرار کي او ټکر راسي او خلک الحاد ته روان زه څه د طالبانو د ما د والد رحمه الله ماما و ډېر سپین ږیری د مکتب معلم پاتې شوي 100 کلونو یې عمر تېر شوی زه بې چې هر وخت ولیدلم ما ته به یې ویلې عبدالحمیده ملآن وایي ښه زه خو به کافر هر وخت به یې چې زه ولیدلم دا پوښتنه به زه خو به کافر شوی نه یم دا داسې چل و دی معلم په مکتب کې د یوه ورځ چېرته مېلمستیا وه بیا ده په کاشوغه ډوډۍ خوړله یو ملا ورته ویلي چې دا کفر ته کافر شو خو ډېر دینداره خلک ول که نه ملا به یې هم راته یادو چې ملا څه نومېده و څوک و د هغه ملا دومره کوي علم اوس مړ د الله د هغه ملا باندې رحم وکړي الله دې وبسي دی سپین ږیری سوی و که نه هماغه خبرې تر اوس هر وخت به چې زه عبدالحمید زه خو به کافر سوی نه یم چې ما په کاشوغه ډوډۍ خوړلې او ده راته ویل نه هغه ملا ته به الله جزا ورکړي که دی زوروالی تر اوس هر وخت به ډېر سپین ږیری زه به چې ورغلم وبې لیدلم ما ته ویلې زه خو به کافر سوی نه یم ها ته ما ته ووایه چې په کاشوغه خوړلو باندې سړی کافر کېږي ملا دومره تنګ نظر درلود نو ده چې په کاشوغه خوړل نه منل ده به د کوبرنیکس او د جاذبیت او دا میبزي او صدراک طالبانو دغه مزخرف عقیده څه د طالبانو چې وایي چې ځکه د دنیا مرکز ده دا تر اوسه موږ وایو دا د همغو کافرانو نظریه د هغو کافرانو بېرته رد کړله په دې باندې یوه لویه شخړه دنیا کې رامنځته شوله 12 میلیونه انسانان پرې باندې ووژل شول موږ په مدرسه کې شیخ صاحب لا اوس هم هغې ته ناست مټې رابړ وي میبزي شریفه دا دبو دبې پې شروع کړی سړي په دې 12 میلیونه انسانان مړه شول په دې نظریې باندې د همغه کافرانو د افلاطون د نظریې خلکو همغه یونانیانو همغه رومیانو بېرته رد کړله چې تر اوسه په مدرسه کې د سټک ورته نیولی دبو دبې پې شروع کړی د چا نقصان